محترم لاخر محمد ورور د بادغیس ولایت څخه پوښتنه کړې ده. موږ مځکې په بزګرۍ نیولې دي. دغه مځکې چې موږ په بزګرۍ نیولې زموږ سرخیلانو 50 یا 100 کاله مخکې په غصب نیولې دي. اوس د دغه مځکو بزګري موږ ته جایز ده که نه ده جایز؟ بسم الله الرحمن الرحیم حامدا مصلیا. ګرانو محترمینو، په دې خبره چې مسلم سر خلاص ځکه چې د غصب سول بیا چې یا هغه مقصود مال واغه خپل مقصود منه ته ورنکي خو د مالکانو ته یا یوز ورنکي په هیڅ وخت د اوقاتو کې د دنه کېږي ودته حرامه ده. ارڅ وصول او ارڅ استعمالات چې کوي دا ټول حرام دي. او که یو څوک په خبر وي دی خو په دغه کار کې عمل کوي چې سم دغه حرام دي. د داسې چا سره چې نور ډوډۍ نور ونه لري مزدوري خو یې څه کوي چې د یوازې د مغصوبې مځکې عایدات ولري بل شی ونه لري دغه سړي څخه په قرض روپۍ اخیستل ناجایز دي. روپۍ په قرض ورکول ناجایز دي. ډوډۍ خوړل ناجایز دي چې دوی په سړی په دې خبرې چې نور روپۍ دی نه لري او دا خاص دغه روپۍ د دې مځکې. نو ګرانو محترمینو بالکل په هیڅ وخت د اوقاتو کې چې سړی په خبر وي د دغه ثاني چا هغه دغه دي نه کوي هغه مزدوري دي نه کوي او د دای سیاست د بزګري نه کوي کښتګري دی نه کوي او په داسې مځکه چې مخصوبه ده او کله بیا بل مځکه هم درلوده مخصوبه مو په نور مځکو کې څوک بزګري کوي څوک کښتګري کوي پروا نه لري. دا غټه مسله موږ پورته کړې د ډیر وخت نه بیا به ان شاء الله پورته کو په یو رقم به تاسو درورسېږي. والله سبحانه وتعالى